حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي دی، دا مخکې مذهبا عیسوي و، بیا مسلمان شو. نو د اسلام چې کوم دی هغه ابتدایي زمانه ده، مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کچه دی. نو دی شام ته تللی و، د شام نه چې کله د واپس وکړه نو اول ځل د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم دپاره قندیلونه یعنې لاټینونه یا چې کوم دی ډیوې راوړې او په هغې کې چې کوم دی تیل واچولو او ماښام ټیم کې چې کوم دی هغه یې روښانه کړه. نو مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې ټولو نه مخکې د رڼا انتظام کړی دی په مسجد کې. مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې دا هغه خوشبخته او خوش قسمته صحابي دی چې د په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې اول ځله روشنایي کړې ده، اول ځله د رڼا انتظام کړی دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله یعنې ماښام راغو نو په مسجد کې ډېره ښایسته روشنایي وه، رڼا وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشحاله شو. نبي علیه السلام وفرمیل چې دا روشنایي چا یعنې راوړې ده، چا رڼا کړې ده؟ نو چا ورته وفرمیل چې یا رسول الله دا حضرت تمیم داري رضی الله تعالی عنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشحاله شو او تمیم داري رضی الله عنه ته خصوصي دعاګانې وکړي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل که زما بله لور وې نو ما به حضرت تمیم داري رضی الله عنه ته ورکړې وی، یعنې دی به ما خپل چې کوم دی یعنې زوم چې کوم دی جوړ کړی وی او دی به ما یعنې خپل زوم جوړ کړی وی. اتفاقا سره په جومات کې یو بل صحابي دی چې د هغه نوم چې کوم دی حارث ابن نوفل ابن حارث رضی الله تعالی عنه دی. نو د هغه یو لور وه ام المغیره چې هغه کونډه وه. نو هغه چې د نبي علیه السلام دا تمنا واورېدله چې که زما لور وی نو ما به دله بله لور مې وی نو ما به تمیم داري رضی الله عنه ورکړی وي او ما به خپل زوم جوړ کړی وی. نو دغه چې کوم دی صحابي چې کوم نوفل بن حارث رضی الله عنه هغه خپله لور ام المغیره دا چې کونډه وه نو بیا پیش کړه چې یا رسول الله زه دله دا خپله لور ورکوم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دقه ځای کې د حضرت تمیم داري رضی الله عنه نکاح د ام المغیره سره چې کوم دی وکړه. نو دا هغه صحابي دی خوش قسمته چې د په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې اول ځله روشني جوړه کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته خپل وطن شام کې چې کوم دی یو علاقه عینو د هغې څه حصه ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جاګیر کې ورکړه. خو د مدینې منورې سره د دې صحابي ډېر زیات محبت و د تمیم داري رضی الله عنه خپل وطن ته چې کوم دی یعنې نه تلو. خو چې کله د مدینې منورې کې چې کوم دی د حضرت عثمان رضی الله عنه د شهادت نه بعد کمې فتنې چې کوم دی یعنې جوړې شوې نو د مجبورا چې کوم دی مدینه منوره پرېښوه او خپل وطن شام ته لاړو. نو بهرحال زما غرض او مقصد دا و چې جومات دپاره د رڼا انتظام کول، په جومات کې چې کوم دی د صفونو انتظام کول دا هم ډېر لوی ثواب دی. ګوره نبي علیه الصلاة والسلام د په جومات کې رڼا جوړه کړه، نبي علیه السلام ورته خصوصي دعا وکړه او ویې فرمیل که زما بله لور وي ما به درته یعنې په نکاح باندې ورکړې وه. مونږ او تاسو اوس سوچ وکړو چې مونږ په یو مسجد کې خاص کر زموږ د کلي د محلي مسجد وي نو هغې کې مونږ لمونځ کوو ښه په اسانۍ سره، د هغې اوبه هم استعمالوو، د هغې رڼا هم چې کوم دی استعمالوو. نو مونږ او تاسو ته پکار ده چې د جومات دپاره څه نه څه د چندې اهتمام وکړو، یو کمیټي وله جوړ کړو او د جومات چې څومره ضرورت دي اوبه دي، رڼا ده او دغه رنګې نور د جومات صفونه دي، د جومات دپاره قرآن شریفونه دې ټولو چې کوم دی یعنې خیال ساتو. صرف دا په یو کس باندې بوج نه غورځوو چې ګنې دا مطلب دی د هغې ذمهوار دی. مونږ په جومات کې یعنې اودس کوو، اوبه استعمالوو. نو مونږ دې دا سوچ وکړو چې آیا ما دې جومات له څه ورکړي، ما دې جومات ته څه خدمت چې کوم دی پیش کړی. چېرته مونږ جارو نه رالو په جومات کې، دا هم مونږ ته په دې باندې چې کوم دی یعنې شرم ښکاري چې په جومات کې جارو او جومات چې کوم دی یعنې صفا کړو. حالانکې حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي چې جومات کې صفایي کول، د جومات نه خځله لرې کول دا د جنت د حورو مهر ادا کول دي. نو دغه رنګې جومات سره محبت ساتل دا د الله تعالی چې کوم دی یعنې کور دی. پخوا به چې کوم دی بزرګانو عالمانو یو بل ته خطونه لیږل چې زیات وخت په جومات کې تېروه، مسجد کې تېروه، ځکه چې دا د ما د نبي علیه السلام نه وي اورېدلي چې دا د پرهېزګارانو چې کوم دی یعنې کور دی. نو دغې وجې نبي علیه السلام ته خصوصي دعاګانې په دې وجه باندې وکړي چې د جومات دپاره د روشنایي یعنې انتظام وکړو. الله دې موږ او تاسو ته هم د جومات د مساجدو د خدمت کولو او د مدارسو د خدمت کولو توفیق را نصیب کړي.